السلام علیکم ګرانو کتونکو، ستړي مشئ په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست. حمزه خپلواک یم او تاسو د خپلواک تلویزیون ګورئ. ولسي جرګه وایي اشرف غني په پرله پسې ډول اساسي قانون تر پښو لاندې کړی. د کابل حکومت ولسي جرګه وایي اشرف غني د خپلې واکمنۍ د دواړو دورو په مهال په ځلونو اساسي قانون تر پښو لاندې کړی او لسګونه مادې نقض کړي. دغه څرګندونې د ولسي جرګې د تقنیني کمیسیون غړي منور شاه بهادري د خپل هغه راپور د وړاندې کولو په مهال وکړه چې له اساسي قانون څخه د اشرف غني د سرغړونو په تړاو یې د څو میاشتو په دوران کې چمتو کړی و. نوموړي وویله چې د خپلو څېړنو په مهال یې موندلې چې اشرف غني د ملي وحدت حکومت او خپلې دوهمې دورې واکمنۍ په دوام کې اساسي قانون لسګونه ځله نقض او وضع شوې مادې تر پښو لاندې کړي. د بهادري په خبره غني په بیا اساسي قانون له نظره غورځولی او داسې فرمانونه یې صادر کړي چې له اساسي قانون لوړ او ورسره په ټکر کې دي. نوموړي د بیلګې په ډول یاده کړې چې اشرف غني د ملي وحدت حکومت له پیله تر پایه ګڼ وزارتونه په سرپرستانو اداره کړل، خو د اساسي قانون له مخې سرپرست تر 2 میاشتو زیات د وزارت په راس کې پاتې کیدی نشي. له یوه اداري واحد څخه بل ته د بودیجې انتقال، د عدلي او قضایي ارګانونو په چارو کې مداخله، د زندانونو د ادارې جوړول، د اداري واحدونو لغوه او ادغام او ځینې نور ټکي هغه څه وو چې بهادري له اساسي قانون څخه د غني د سرغړونې بیلګې بللي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې رئیس امیر رحمان رحماني د تقنیني کمیسیون له غړو وغوښتله چې له قانون څخه د اشرف غني د سرغړونو بحث ته د راتلونکو ناستو په اجنډا کې ځای ورکړي. اشرف غني داسې مهال د اساسي قانون په پرله پسې ماتولو تورنیږي چې نوموړي د سولې په بحث کې اساسي قانون خپله سره کرښه بولي او ګواښ کوي چې د مذاکراتو په مهال له اساسي قانون نه تیریږي.